الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معزز المسلمين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم إطاعت بذلك ریباری اللہ سبحانہ وتعالی خپل کتاب کې انزل لسره حکم کړی چې تاسو د خپل رسول محمد صلی الله علیه وسلم اخرنی نبی دغه اطاعت وکړو، دغه خبره ومنو. او په څلوېښتو آیتونو زیات آیتونو کې الله رب العالمین په خپل کتاب کې ترغیب ورکړی دی، شوق یې خلکو ته ورکړی دی. دغې خبرې خلکو ته ورکړې دي چې خلکو ستاسو لپاره د رسول الله علیه السلام په اطاعت کې د دنیا او د آخرت ښېګڼې دي. او د څلوېښتو کارونو نه زیات الله سبحانه وتعالی انسانان منع کړي دي د نبي صلی الله علیه وسلم د نافرمانۍ نه. د دې وجه مؤمنان مسلمانانو د نبي علیه السلام د تابعدارۍ او د هغه د اطاعت ډېر فواید دي، ډېر خیرونه دي. زموږ محترم شیخ فقیه العصر ابو محمد الاملاء البشاوي حفظه الله ورعاه، هغه په الفوائد من کتاب کې 50 فواید ذکر کړي، صرف د قرآني آیتونه د قرآن کریم آیتونه راجمع کړي دي، وایي 50 ګټې دي، ډېر تفصیل سره لیکلي دي. پکار ده چې طلبا او دارنګې دعات ملګري هغې ته مراجعه وکړي. یو فضیلت اعتماد دا دی چې الله سبحانه وتعالی د محبت سبب دی. قرآن عربي کتاب دی. جواب اعتماد دا دی چې نبي صلی الله علیه وسلم احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه کوي وقصدا، یعنی تله میزان چې موږ تاسو خبره حق او باطل پېژندل غواړو، دا ډېر باید موږ قرآن او حدیث په قرآن او حدیث سره موږ تاسو ته اعمال تلو، په قرآن او حدیث سره موږ د انسان عقیده تلو. دې وجه د آیات په تفسیر کې حبیب بن کثیر رحمه الله لیکلي سورۃ النور: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ویلي هغه کسان چې هغوی مخالفت کوي د رسول الله د طریقې نه، د څه شي نه؟ ان تصيبهم فتنه، چې ورسېږي دوی ته فتنه، او يصيبهم عذاب اليم، یا ورسېږي دوی ته دردناک عذاب. فتنه ډېرو معنیو تفسیرونه کړي دي. د فتنې یو معنی د قسوة القلب، د زړه سختوالی. د فتنې علتونه دا دي چې ظالمان بادشاهان درباندې مقرر کېدل، هغه درباندې مسلط کېدل، قرضداري راتلل، مېندري راتلل، نور مختلف څومره مشکلات چې علتونه دي د نبي صلی الله علیه وسلم د اطاعت د نه کولو د وجې نه دي چې موږ مختلف مشکلات سره مخ یو. بیا حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي: امر نه مراد صرف حکم نه دی، بلکې عن سنته ومنهاجه وشريعته. النبي صلى الله عليه وسلم د سنت هم دغه مخالفت نه کوي، د هغه لارې نه هم مخالفت نه کوي، د شریعت نه هم مخالفت نه کوي. او بیا فرمایي: فتوزن الاقوال والاعمال باقواله واعماله. د نبي صلی الله علیه وسلم په اقوال سره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په افعال سره د عام خلقو اعمال ته لیدل کېږي. فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على فاعله وقائله
د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت کول د هدایت دی او د نبی علیه السلام د اطاعت نه علاوه انسان د قرآن عمل کولی شي او علم د هدایت موندلی شي دا علم د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت سبب د رحمت دی الله فرمایي واطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون تاسو د الله اطاعت وکړو چې قرآن کریم تاسو د رسول الله اطاعت وکړو حدیث رسول الله دی څه وشي لعلكم ترحمون دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي دې لپاره مسلمانانو د نبی صلی الله علیه وسلم مدد کول د نبی صلی الله علیه وسلم عزت کول هم په ژوندانه کې صحابه وکړو هم د نبی صلی الله علیه وسلم وفات نه بعد موږ تاسو باندې فرض دي د نبی صلی الله علیه وسلم دفاع کول دغه احادیثونه دغه عزتنا موږ باندې دفاع کول د مؤمن صفت دي الله سبحانه وتعالى سورۃ الاعراف فرمایي الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون څوک رسول الله باندې ایمان لري رسول الله تعظیم کوي رسول الله دفاع کوي او هغه کتاب چې الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم تعریف کوي هغه دا کسان کامیاب دا انسان کامیاب دي فلاح موجود دي دا انسان نجات موجود دي عزتمند مسلمانانو فوائد دي د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت کوونکي په جنت داخلي او د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت څوک نه کوي رسول الله تعالی باندې صفه فرمایي تاسو صحیح بخاری حدیث دی سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى زما ټول امتیان په جنت داخلي مگر هغه څوک چې هغه انکار وکړي د جنت داخلونه انکار وکړي صحابه کرام یو من یا رسول الله داسې کومه انسان وي چې دې جنت طرف ته راغلی او هغه انکار کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى چې زما اطاعت وکړو دا به جنت ته داخلي او چې زما فرمانی وکړه دا به جهنم ته داخلي النبي صلى الله عليه وسلم باطاعت يكون جنت دی او النبي صلى الله عليه وسلم باطاعت نه کول کې انسان یې د جهنم اور طرف ته دی روز هر انسان په کار دی چې هغه جنت طرف ته تل